بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او ښه به. زه د رشید احمد مروت صاحب چیرمن د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې نن هغې ما سره په کال باندې تفصیلي ډسکشن وکړو چې زه د مروت ریفارمیټیو موومنټ دپاره یو لانګ ټرم ویژن جوړوم. دا ویژن به څنګه جوړیږي او د دې لپاره به بیا سټریټیجیز موږ څنګه ډیوایس کوو. نو هغوی بیا دا هم وویل چې یاره کو په دې باندې تاسو یو ویډیو ریکارډ کړئ، زه به خپل ملګرو سره شریک کړم چې هغوی هم ما سره آن بورډ شي. او هغوی بیا دا هم وویل چې فرض که تاسو ویډیو ریکارډ کړئ او دا ویژن او سټریټیجیز باندې یو کمپریهنسیو ډسکشن وکړئ، نو زه به خپل بورډ ممبر سره شریک کړم. کېدای شي موږ د خپل بورډ ممبرز دپاره یو ټریننګ وکړو چې موږ به د مروت ریفارمیټیو موومنټ دپاره لانګ ټرم ویژن څنګه جوړو او دغه ویژن به څنګه اچیو کوو. نو خوږو کتونکو د ټول نه اوله خبره دا ده که هغه فرد دی او که هغه یو اداره یا یو اسوسییشن دی، لومبی هغې له دا پکار ده چې موږ دا اداره د کوم مقصد دپاره جوړه کړې ده یا دا کوم موومنټ چې موږ چلوو د کوم مقصد دپاره جوړو. نو لومبی خپل مقصد واضحه کول پکار دی. دویم د هغه مقصد لاندې یو لانګ ټرم ویژن جوړول پکار دی. او دریم د هغه ویژن د حاصلولو دپاره مختلف سټریټیجیز ډیوایس کول پکار دی. او په هغه سټریټیجیز کې بیا د هر چا چې کومه ریسپانسیبلیټیز وي نو د هغې ټو ډوز لیست پکار دی چې موږ به اینولی کم کارونه کوو، بای اینولی به کم کارونه کوو، منتلی به کم کارونه کوو. نو ویژن ولې ضروري دی یو ادارې دپاره؟ تاسو ته به زه دوه مثاله درکړم. د کومې ادارې چې لانګ ټرم ویژن نه وي نو د هغې فایده هم ډیره شارټ ټرم وي او ډیره وقتي فایده وي. نو ځکه د یو ادارې دپاره لانګ ټرم ویژن پکار دی. او د لانګ ټرم ویژن فایده دا ده چې دغه ادارې سره چې کوم خلک کار کوي نو هغې به هم ویژنري وي او هغې به موټیویټډ وي. تاسو به زه یو مثال درکړم. 1918 کې هیبري یونیورسټي جوړه شوې وه چې د هغې فاونډر ممبر وو آینسټاین او سیګمنټ فرایډ. نو د هغې دا یو ویژن جوړ کړی وو چې یاره موږ به ګریټر اسرائیل جوړو. تاسو نن وګورئ، نن په مخ د ځمکه باندې اسرائیل ملک شته او که نه، پوره 30 کاله پس د دغې یونیورسټۍ د جوړولو نه وروستو هغوی خپل وطن جوړ کړ. نو ما رشید احمد مروت صاحب سره دا خبره وکړه چې یو یونیورسټي یو وطن جوړولی شي، نو ولې نه چې مروت ریفارمیټیو موومنټ په داسې ډګر باندې روان شي چې دوی د مروتو علاقه یو ماډل وګرځوي د نورو قومونو دپاره او د نورو علاقو دپاره. بالکل ممکنه ده. یو دویم مثال به زه تاسو ته درکړم. مولانا الیاس رحمت الله علیه په 1926 کې د تبلیغ کار شروع کړی و او په هندوستان کې د یو وړوکي علاقې نه شروع کړی و. نن چې تاسو وګورئ تقریبا 15 کاله تیر شو، نو نن په مخ د ځمکه به داسې یو ملک او وطن نه وي چې هلته به تبلیغي جماعت والا تللی نه وي او هلته به تبلیغ کار نه کیږي. نو د دې نه دا ثابته شوه چې هیبري یونیورسټي وطن جوړولی شي. او مولانا الیاس رحمت الله علیه چې کوم تحریک شروع کړی و د دین، هغه په غون دنیا کې خورېدی شي. نو مروت قومي موومنټ ولې نشي خورېدی؟ بالکل خورېدی شي، خو د هغې دپاره یو لانګ ټرم ویژن پکار دی او د هغې په بیک باندې یو کلیر او واضحه او ټیک مقصد پکار دی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.